هغه وخت چې د اساسي قانون په اړه غږیږو د انسان په ذهن کې د یو لیکلي متن سند یا هم د یوې لیکلې وثیقې په حیث تصور کیږي چې د یو هیواد د حقوقي او سیاسي جوړښت څخه بحث کوي. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو اساسي قوانین د یوې لیکلې وثیقې او یو سند په توګه یادوي. له دغو قوانینو څخه یو لړۍ تاریخي مخینه لري لکه د مدینې لوزنامه یا د مدینې اساسي قانون چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو د سیاسي رهبرۍ مسؤلیت په غاړه واخیست، یا هم د سان مارینو ښاري دولت اساسي قانون چې په 14 میلادي کې تصویب شو. په همدې ترتیب د کاناډا 1940 کال اساسي قانون او د 1908 کال د امریکا متحده ایالاتو اساسي قانون د زړو اساسي قوانینو په توګه پیژندل کیږي. د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته په دې برخه کې بدلونونه رامنځته شول چې په زیاته فیصدي د دغو اساسي قوانینو څخه د 15 هیوادونو اساسي قوانین په وروستۍ لسیزه کې بدل، تعدیل او یا هم تدوین شوي دي چې له جملې البانیا، اندونیزیا، مالدیف او سودان په 1998، نایجیریا په 1999 او افغانستان په 2003 کلونو کې نوي اساسي قوانین تصویب کړل. سلامونه، وخت مو پخیر. زکریا غورزنګ ما د سیاست په دې لنډه ویډیو کې مو د اساسي قانون په اړه لیدو ته رابولم. ملتیا مو وکړئ. اساسي حقوق له بیلابیلو سرچینو څخه سرچشمه اخلي. دغه سرچینې عبارت دي د حقوقو او سیاست پوهانو او د فکر خواندانو نظریې، له ټولنیز ژوند څخه راولاړ شوي رسم رواجونه، روان عادي قوانین او په وروستیو کې د هیواد اساسي قانون. تر هغه ځایه چې اساسي قانون د اساسي حقوقو د عمده سرچینې په توګه پیژندل شوی او په ټولیز ډول د هیواد سیاسي او حقوقي جوړښت، د دولت او حکومت بڼې، سیاسي رژیم، د قواو تفکیک او هر هغه څه چې د هیواد پر سیاسي او حقوقي سازمان پورې اړه لري بحث کوي. اساسي قانون چې د هیواد سیاسي او حقوقي نظام یې اصلي محور دی، ملي او لویه وثیقه ده. د اساسي قانون عمده موضوع او محتوا د ذممدارانو او ولس ترمنځ د اړیکو اداره کول او د دغو دوو غاړو حقوق، امتیازات، صلاحیتونه او د اختیاراتو حدود ټاکي. اساسي قانون د محتوا او متن په لحاظ د ډول او شکل مخې په بیلابیلو طبقو ویشل شوي دي چې اساسي غیر مدون تعاملي قوانین چې له نوم څخه څرګندیږي غیر مکتوبي بڼه لري، پرته له دې چې په یوه مجموعه کې تدوین او تصویب شي. دستورونه، قواعد، قوانین، قضایي رویه، د دولت د ریاست فرمانونو او د ټولنې عرف او عادات په بر کې نیسي. له بلې خوا مکتوبي یا مدون اساسي قوانین د هغو مقرراتو ټولګه ده چې د لیکلي سند په بڼه برابر شوي وي او د ځانګړو تشریفاتو او طرز العمل په لرلو سره د یوه ځانګړي بنسټ له لورې منځته راځي. دا وه د سیاست د خپرونې لنډه ویډیو چې اساسي قانون ته مو ځانګړې کړې وه. که زموږ د خپرونې په اړه نظر یا هم پوښتنې لرئ، زموږ پر فیسبوک پاڼې راته پرېږدئ. تر بیا مو ژوند د خوښیو ټولګه.